بخیره؟ تمام شب برابر است. امنیت مردم خاصیت نمیشه. آیسته آیسته برو تو رو چپا میکنیم موتور. مشکلات خو نبود؟ نه سر خراب. بنده امیرته مشکل خو نسته. لاس شپې زیدو چا تکلیف نه درکړي؟ نه خارجی کس آمده بود؟ چند نفر؟ او را بگوی که شما مطمئن باش حفاظت شما، حفاظت مال شما، ناموس شما، جان شما سر ما واجب است. یعنی هماهنگی مردم است که ما میتونیم امروی یک پلیس 20 منزل یا مردم تامین امنیت کنیم. بامیان د فرهنګونو او تمدن مرکز په دې لویه لار له کابل څخه تر میدان ښاره او له یاد ولایت څخه د بامیانو پر لور د یاد ولایت د امنیتي وضعیت په تړاو د یو ځانګړي راپور د چمتو کولو په مخه روان یو. په دې ځانګړي راپور کې به د بامیان له امنیتي وضعیت څخه هیوادوال، کورني او بهرني سیلانیان خبر کو. له بامیانو څخه تر بند امیر او د یاد ولایت د بیلابیلو سیمو څخه د چارواکو، امنیتي مسؤلینو او د بامیانو د اوسیدونکو نظرونه له ځان سره ولرو. السلام علیکم. بخیر است؟ مشکلات خو نیست؟ کدام چیز گمپوتی خو نیست فعلا؟ تمام شب برابر است. امنیت مردم خاصیت نمیشه. په دې ځانګړي راپور کې د شپې په 12 بجې لومړی د بامیانو میر هاشم او ششپول له چک پاینټونو څخه د بامیانو له والی سره یو ځای لیدنه وکړه. مشکل نداره تلاشی شما چی مشکل است؟ این در خدمت است. از کجا آمدی؟ از کابل آمدم. مشکل خو نبود؟ نه تکلیف چه میری؟ بایکنده میرم. کجا؟ آیسته آیسته برو تو رو چپا میکنیم موتور. مشکلات خو نبود؟ نه سر خراب. تر څو د امنیتي سرتیرو له حال او ترڅنګ یې په لویه لاره د خلکو او موټر چلوونکو له حاله ځان خبر کړي. بخیره؟ ترتیب هم څنګه ده؟ د ششپول په سیمه کې ګڼ شمېر د لوی لارې موټر چلوونکو د بامیانو او لوی لارې د امنیتي حالات څخه خوښي وښودله. تا چند بجه حرکت میکنی؟ این 11 شد. چرا استراحت نشدی؟ سیاستنگ استراحت میشی؟ در راه مشکل نبود. هیچ کس وضعیت نداد. کدام دوز مشکل؟ از کجای دیکندی؟ اشترلای؟ ها. تشکر جناب. صحیح ده. کم ځای راست؟ کابل نه. څه مشکل خو نه و؟ نه هیڅ مشکل نه. چیرې ځئ؟ زونه خیر هغه ته. بند امیر ته؟ مشکل خو نشته. لاړ شئ. شپې ځئ د چا تکلیف نه درکړی؟ نه شپې ځئ د ورځې یې غږ کوي ورځئ. ورسئ. الله مرسته. ورسئ ورسئ. السلام علیکم. بخیر هستی؟ از کجا آمدی؟ پیش از کجا؟ کدام مشکل خو نبود در راه؟ کی حرکت کردی؟ کی حرکت کردی؟ ها ماشاءالله تیز آمدی. در راه مشکل نبود. کدام دوز و چیزا؟ از کجا هستی تو؟ خوبه. په همدې شپه د بامیان ولایت هغه هوټل ته هم ولاړو چې ګڼ شمېر بهرني سیلانیان پکې میشت دي. بهرنیو سیلانیانو د بامیان ولایت له امنیتي حالت څخه ډاډ وښود او له سیاحت وروسته خپلو هیوادونو ته له بیرته ګرځېدو سره نور بهرمیشتي به د افغانستان له ډاډمن امنیتي حالاتو خبر کړي تر څو د افغانستان له بیلابیلو سیمو څخه لیدنې وکړي. بگویی که ما به خاطر پرسان شما آمدیم که چی گفته است کدام مشکل خو نیست کس خو اذیت نداد. He came here to ask about the situation and how was your trip in Bamiyan. Do you see any problem? Actually, security-wise, we are okay. بگویی که فهمیدی او را بگویی که شما مطمئن باش حفاظت شما، حفاظت مال شما، ناموس شما، جان شما سر ما واجب است. شما هیچ تشویش نکنید. Tell him that we think because of the security we have today during like the trips, we felt
very safe. Yeah. میگه برشان بگوین بر والی صاحب که تشکر به خاطر کارمندای امنیت که امروز همراه ما بودن، ما را همراهی کردن، بسیار احساس راحتی و خوشحالی داشتیم. نه هر روز در خدمت شما هیچ تشویش نکنید. Anytime there at your service, no tension, no worries. در افغانستان انشالله هیچ تبعیض و قومیت و سمت لسان وجود نداره. تمام انسانیت محفوظ است. لله الحمد. هیچ کس زورواکي و چیزا تمام ختم شده. د بامیان ولایت اوسیدونکي په خپل ولایت کې له امنیتي حالاتو څخه خوښ دي او له ټولو کورنیو او بهرنیو سیلانیانو څخه غوښتنه وکړه چې د بامیان ولایت ته سفر وکړي او د یاد ولایت له تاریخي ځایونو څخه لیدنې وکړي. دیگر راجع درباره امنیت ولایت بامیان بسیار خوب است. مجاهدین بسیار قد مردم همکار است، امنیتش بسیار خوب صحیح تامین است. هر مشکلاتی که در شهر میآید ما زنگ میزنیم، در آن واحد میرسه، موضوع را بررسی میکنه. دیگه ما بسیار راضی هستیم از نیروهای امارت اسلامی. امنیت شهر بامیان بهترین امنیت دیگه از اینکه امنیت میشه دیگه و رویه و رفتار مجاهدین با مردم بسیار خوب است. کدام گپی نداره دیگه. از این زیاد امنیت دیگه کی پیدا میشه. د بامیان ولایت د امنیتي وضعیت پر تړاو مو د بامیان له والي سره هم خبرې کړې او لومړۍ پوښتنه مو د بامیان ولایت د امنیتي حالاتو په تړاو ده. او عموما وضعیت د بامیان لله الحمد ډېر ښه ده. د الله تعالی په نصرت سره خلک سخت همکاره دي. که ځوان ده، که سپینږیری ده، که محصل ده، که عالم ده، که مجاهد ده. هغه تبعیض سمتي و لساني و قومي مذهبي لله الحمد ختم سوی ده. ډېر ښه په فضا کې د ورورګلوۍ او په فضا کې د اخوت یو له بل سره همکاره دي او عام خلک له حکومت محلي سره یقینا ډېر همکاره دي، بالخصوص علما کرام چې هره خبر موږ ورته کوو په هغه وخت باندې حاضریږي، په هره موضوع خلکو ته خبره کوي. د امارت چې کم قوانین دي، کمې اهداف دي، هغه ټولو خلکو ته بیانوي. الحمدلله که مشکل نشته. په همدې سفر کې مو د بامیان ولایت د امنیي قمندانۍ سره هم د بامیان د امنیتي وضعیت په تړاو خبرې کړې او ورڅخه پوښتلي مو دي د خلکو همکاري د بامیان د امنیت په برخه کې څومره اړینه ده. خو یکی از نسبت‌های مهم تامین امنیت است که ولس و یا رعیت همراه حکومت هماهنگ باشه و همچنان روابطشان برقرار باشه، روابط نیکشان. البته اگر شما فکر کنین یک حوزه ما مثلا در یک محله 70 یا 80 رس فرسونل داره و در یک محله 300 400 1000 خانه است. سر هر خانه یک پلیس توظیف نمیشه. خو اینمی هماهنگی مردم است که ما میتونیم همراه یک پلیس 20 منزل یا مردم تامین امنیت کنیم. اینی محترم یک نسبت مهم است. هماهنگی مردم و هماهنگی ولس و رعیت این بسیار در بود تامین امنیت یک امر مهم است. محترم په سیمه کې افغان امنیتي ځواکونو د خلکو د تګ راتګ په برخه کې د امنیت ډاډ ورکوي. همین جی به خاطر تامین امنیت و به خاطر هستیم که خدمت به ملت، خدمت به مردم، خدمت به رعیت شود. سیاحینی که میاد بسیار به لطف خوش، بسیار با الفاظ نیک ما انشالله رخصت میسازیم و ما به خاطر امنیت، به خاطر تامین نظام هستیم. بامیان د افغانستان یو له هغو ولایتونو څخه دی چې د کورنیو او بهرنیو سیلانیانو په ګډون زیات خلک هغه ولایت ته د سیاحت په موخه ځي څو د یاد ولایت د بودا له مجسمو او نورو تاریخي ځایونو څخه لیدنې وکړي.